کوم انسان چې لوسه عکسونه ګوري لمونځ کیږي او کنه کیږي یو د منځ خبره ده او بل د تصویر کتلو مونږ په انسان کیږي په هغه وخت کې نه کیږي چې کله به تور مثال دغه په بدن باندې ګندګي کم شرایط چې قرآن او سنت ذکر کړی دي لیکن خبره دا ده چې سړی پر دې زنانه له وګوري دی هیڅ څومره نقصان دی او وې تصویر له وګوري دی څومره نقصان دی رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام پر دې زنانه له کتل ودا د انسان په دې ځړ کې وغشه لګیدلی دي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي الجواب الکافی کې چې کله انسان پر دې زنانه له وګوري د په ځړ کې سل مرزونه پیدا کیږي یو دا چې د شیو نوجوان او لوند به الله پیدا کړي چې د خور او لور په دقه شان نظر باندې وګوري دا قرآنی فیصله ده اثر کې راځي امام احمد کتاب الزهد کې نقل کړی دی امام قرطبي خپل تفسیر کې یو سړی پر دې زنانه له لاس ورغوت کې وروي کاته کوروي کاته ستا د خور او کزله به د شیو ځوان پیدا کیږي چې هغه ورته په دقه نظر باندې وګوري دلیل پیدا دی امام الشرح المالکی واقع ذکر کړی د سورې بنی اسرائیل د روایت په تشریح ولا تقرب الزنا غالبا د شاهد هغه په روح المالکی او نشا واقع ذکر کړی دی هغه فرمای وی چې کله دی آیات د سړی راوړی شي په قران باندې تجربه وکړه د جهاد په تجربه کوم خو شړی ویلې چې دی آیات کې الله دې فرمایي چې ګوره ولا تقرب الزنا زنا نه ونځي کېږي مودا ګوره سخت انجام دري او دا دغه ولوروا ډېر په جواراتو باندې ملونه کړه دیو سړی زنانه لېوري ودا په بازار کې ګرځوا چې کله په بازار کې ګرځول چې چا په نظر باندې پریوتونو هر سړي خپل نظر خطه ساتو خود بادشاہ دی کور لا چې کله دا زنانه د لوري دنه کېږي یو ځوان ورته مخې له ودرېږي غاړه ته واخصه د یو طرف او بل طرف خپل کړه د بوډۍ کده چې د ځوان زنانه سره په سفر باندې وته وا بچا ور پښتنه وکړه چې صورت حال وی چې چا به کتل ارسړي به نظر کته اچو سیوا د یو ځوان نه چې کله مار دنه کوله غاړه ته واخصه یو طرف او بل طرف خپل کړه وی سره سره په شړا شو وې زمانه پر رب العالمین باندې قسم زه چې کله بالغ شوم تر دې وخت پورې ما چرته زنا نه دا کړې خو یو ورځ د ورځونه یو کله ما غي کې ونی ولا یو طرف او بل طرف باندې مخول کړه وی اق انتقام ما رب العالمین واخص نبی عثیمین دی ابن باز لیکلی دی چې پردې زنانه د قتل دا ګناه ده لیکن دغه تصویر لا قتل ا قتل کې چې کومه ګناه ده پر تصویر کې څو چنده زیاته ده دلیل پیدا دی چې زنانه د دومره لذت او خوند سره نشه خسرې صرف ورګوري او نظر په کنټرول کې اما تصویر نه دغه کې څه قسمه قسم تصویر خوند اخلي سړي دې زنا دغه نه ډیره زیاته ده اهل الملکلی وکړې پروژه کې دې تصویر له وګوري او نظر ته واپس وې سړي روزه برباد دا سړي په زنا کې واقع دي دا سره د وسته مو بچي د درس ورسره کې دې شله معاف کی او موږ کولونه کول هغه ځان نه مسله خو سره همیشه زنا کوي ابن قیم رحمه الله فرمایي چې یو بل سړي باندې الله فقر راولي ابن قیم فرمایي یو دا سړي به الله ړون کړون او ابن قیم خطرناک خبره دا بیان کړي د شي سړي چې کله مړکیږي الله مرتد یعنی زندق د دنیا نه بشي رسول الله فرمایي زناکار چې کله زنا کوي الله په ایمان نه پاتې دا به ځان خبر دي چې مرتکب د ګناه کبیره کافر دی او کنه دی لیکن چې کم سړی همیشه د تصویرانو لګوري او زنا کې واقع وي دا آیات څخه د سړی به بی ایمان د دنیا نزيد رسول الله د حدیث نه معلومیږي نو توبه یې سره پکار دي